پاسون ټي وي مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پروګرام جګو شملو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په جګو شملو کې نن موږ سره میلمه دی د ضلع مومن چیف ملک صافي، پریزیډنټ لیبر ونګ PMLQ جناب وزیر محمد صاحب. وزیر محمد صاحب سره به نن مرکه ریکارډ کوو، د هغوی نه به مختلف تپوسونه کوو. ملک صاحب په پروګرام کې تاسو ستړي مه شئ. ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو، موږ هم راووتو. موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو، ستاسو چینل هم ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو دا زموږ د غریبانو د اواز یو مقام ته رسوئ. نو په دې موږ ستاسو شکریه ادا کوو. ملک صاحب ژوند دې څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله ژوند ډېر ښه روان دی، خو د غریبانو ژوند داسې ناکامۍ ته روان دی، ډېر په مشکلات کې په دې موجوده حکومت کې. نو موږ دا غواړو چې د دې لپاره چې تاسو دغه وکړو، دا یو مخکې چاته منډه وکړو، تړله وکړو چې د دې غریبانو هم څه وشي. ملک صاحب PMLQ چې کوم اتحادي جماعت دی د PTI اوس اجول وزیر باندې څه د آډیو کیس راغلی او هغه د خپلې نوکرۍ نه برطرف کو، په هغه اړه باندې ستاسو څه نظر لرئ؟ رقیم دا خو تا یو ډېر ښه سوال وکړو، ځکه چې زما تعلق د پاکستان مسلم لیگ د کیو قاب لیگ سره دی او د ډېر وخت نه او زمونږ قائد چې دی چودھری شجاعت حسین صاحب او پرویز الهی صاحب چې نن سبا په دې حکومت کې سپیکر پنجاب دی، موږ د هغه زاړه سپیانې موږ د تقدیر بدلولو خلک نه یو پارټي ته نو بل پارټي ته ځو. چونکې زموږ سره داسې خلک راغله، چودھري صاحب خو اعتمادي سړی دی، لکه مخکې نیکه ورځی راغله چې کله دغه وخت راغی د فنډونه چودھري صاحب نه واخیسته او سال په بله پارټي کې پیپل کې اعلان وکړو. دا چې اجمل وزیر هم راغی، کله په ټي وي کې یو بله خوا دې خوا ټي وي کې لاړه، په دې ځان مخکې کو هغه هم د چودھري صاحب نه راغی، د PTI حکومت ته راغی. د چې پسې امیر مقام هغه هم راغی. دا ټول داسې تختې رتړې دي چې که څه دې ته زه لوټې ویم، زه لوټه نه یم، زه د هغه خاص سړی یم، خو زما ګیلت د دې خپلې مشرانو په دې کومه چې زه اوس هم په دې موجوده وخت کې د آل ډسټرکټ ټریبل د مسلم لیگ قاب د لیبر ونګ صدر یم او زه اوس هم دا تنظیم سازي من کومه، هر ځای ته ځان رسومه چې ته زموږ په یو کارکون باندې تکلیف هغې ته هم ځان رسومه. دلته چې په زموږ په دې هر ډسټرکټ کې لکه نن سبا په مومندو کې ډېر سخت حالات روان دی، د دې خاصدارو مسلې دي چې کله دا انضمام کېدو دې خلکو زموږ د قبایلو سره د هر ایجنسۍ سره دا دغه کړي چې ستاسو د بار نه پولیس نه راولي او دا ستاسو کوم خاصدار چې دي دا به موږ په پولیس کې انضمام کو زمکو به دا به ستاسو پولیسوالۍ او دا به ستاسو خدمت کوي. موږ دا وایو چې زموږ دی خاصدار کې دي او که دا لیوي دا او دا که پولیس د دې زیدي هر یو سړي خپل منځ کې او که آرمي دا دې ټولو په سخت وخت کې دلته ډېر سختې قربانۍ ورکړي، د دې سره سره زمونږ بچو هم قربانۍ ورکړي، که هغه په لیوي کې که په خاصدارو کې هم شهیدان شوي دي. بیا د هغې نه بعد زموږ قومي ښایسته مشران د خبرو اترو خلک هغه هم په دې تحریکونو کې لاړ، امن کې دوی تباه و برباد شو او شهیدان شو. موږ د حکومت نه دغه کوو چې دوی اوس دا زموږ سره هغه دغه کوو چې زیاتې دا روان دی چې دوی اوس هغه خبرې ته نه راځي، کله یو باندې کله بله باندې. موږ اخر مجبور دا کوو چې موږ اوس احتجاجونه کوو، تنخواګانې زموږ نه بندې کړي دي، خاصدار سپیشل ختمې کړي دي. نو زه نن د حکومت نه په دې وخت باندې دا مطالبه کوم چې که ته په دې خپله خبره باندې موږ سره راضي نه یې نو موږ هم ګوره راضي نه یو، موږ بیا قطعا ستا انضمام نه منو. دا مشران چې کوم چې ستاسو په وخت کې ستاسو مرګتیا کړې وه او انضمام د دې مشرانو د قومي منېګانو سینټرال په خوله باندې وشو، تاسو یې دستخط وکړي، بیا به دا مشرانې زموږ نه به مخکې روانې او موږ ستا انضمام نه منو. خو راپاڅېږه چې کومې وعدې دې کړي دي نو ته زموږ سره دا وعدې پوره کړه او موږ به سره انضمام وعدې چې دې پوره کړو. ملک صاحب حالانکه ستاسو پارټي اتحادي جماعت دی، تاسو به د پارټۍ په سطح باندې څه کوشش کوئ که نه دا کوم د خاصدارو مسله چې راغلې ډېره غټه مسله جوړه شوې په مومند او نورو قبایلي سیمو کې، دې باره کې به تاسو د پارټۍ په سطح باندې څه منډه تړله کوئ د خپلې پارټۍ؟ زه انشاءالله ما څه په یو میز روټۍ خوري چودھري صاحب
زه درته دا وایم چې زه به ځمه په دې باره کې په دې هفته کې دننه زه ځمه نه پرویز الهي صاحب سره او چودري شجاعت صاحب سره به زه ملاقات کوم چې په دې موجوده حکومت ته کې موږ یو ویسي موږ په دې کې یو مشترکه حکومت دی. زه اوس هم دا وایم چې د دې حکومت د دوا د مسلم لیگ په شان ته کوي چې په دې وجه باندې د حکومت کامیاب دی. که اوس چودري صاحب او زمون قابلیت د دنیا یو طرف شو نو ان شاء الله تعالی دین شو بس اڅه تباہ بربادي د حکومت د ټینګ پیژمنټ دا د نه وشي زمو حکومت په ټینګ شي خو زبر د دې څخه په دې کې کوم چې زمونږ به مکمل حمایت کوي بلکې اجمل وزیرو په دې کې ما سره په خپل باندې دوه درې په رابطه شوې ده. حقیقت ما ته چې به اجمل وزیر سره رابطه وکړه. اجمل وزیر ما سره ټلیفون یو درټین کړی دی بیا بند کو نه ما ته ټیم راکو نه زه وخت ما زه ډېر زیات خوشاله شوم چې قریب سړیو او قریب سړی هم د حکومت تلار پاره کو نو زه هم په دې باندې د وزیر اعلی محمود خان ډېر غټه شکریا ادا کوم چې دې لري. چونکه کتونکو ملک صاحب چې کوم دی وزیر محمد ملک دا یو سوشل اکټیویسټ هم دی. وزیر محمد صاحب دا د ګورسل چې کوم بارډر دی کوم لار ده دا بند د دې د وجه د دې خلکو د ځای خلکو ته مشکلات دي د دې د حکومت د کولاولو څخه غوښتنه لري. دا د ګورسل لار چې تر کومې پورې نه کولاو شي موږ حکومت ته د مطالبه کوو او پر زور مطالبه کوو چې موږ سره اخوا دی خو مکوه. زه نه په داسې مینې ما نه زه ام پی ام او نه زه غټ یو افسر یم خو زه دا هم زه ورکوټ غونې کوم لکه ما خو زما ایمان خو مضبوط دی د هر سړی نه زه سړی د ګریوان نه باندې وشم د قوم په سر باندې که زما د سر لړ شي وینې مې توی شي او مې توی کوم خو د غریب دغه په وخت کې به زه رسته کېدو سړی نه یم. د ګورسل لار چې موږ ته ازاده شي زموږ قبایل به په خپلو خپو ودرېږي او یو تجارت لاره به کولاو شي چې تر کومې پورې دې حکومت زموږ دا چند مطالبې د ګورسل لاره شوه یا د قاصدارو شوه یا د لیوي شوله نو د دغې پورې به موږ خپل پر امنه احتجاج کوو خفګان به ښکاره کوو موږ به د افسرانو سره ملاویږو د وپت په شکل کې که چېرته بیا زموږ دا ټولې حربې ناکامه شولې نو دا زړه خورانه چا وړې نه به بیا به موږ دا روډونه بند کړو ټول قوم موږ به د انضمام خلاف هم شو موږ به روز دا نه دا تحریک په موږ د مومن جلسې نه انشاءالله شروع کړی دی او دا تحریک به موږ په ټولو آل ټریبل ډسټرکټ چې کم دی نن سبا ورته دوی وایي موږ به بیا په دې ټولو کې دا خپل اواز اوچتو. ډېره مننه. دا و د مومندو د سیمې چیف ملک جناب وزیر محمد صافي صاحب د جګو شملو د پاره دوی سره موږ خپله مرکه ریکارډ کړله. د بل پروګرام سره د بل ملک سره به یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضرېږو. تر هغې پورې درنه خپل کوربه موزمل مشال اجازت غواړي. د الله په امان.